Don't forget to like, share and subscribe. Rana Studio. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. زمار دين اسلام محترم و معززو منگا بیانول جبال الحسنات د نیکیانو غرونا چې واړه عملونه او الله رب العالمین په انسان ته غټ غټ اجرونه ورکوي او دا داسې عملونه دي زما محترمو چې ښځه او سړی ځوان او بوډا او ماشوم او غټ هر یو دې باندې عمل کولی شي. محترم و عزتمندو، یو بل من جبال الحسنات د نیکیانو د غرونو نه یو غر چې نن یې موږ ستاسو مخې ته وړاندې کوو هغه دا دعا ده. حدیث د ابو هریره رضی الله تعالی عنه ده، په صحیح البخاری او صحیح مسلم کې راغلی ده چې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي څوک چې د ورځې دا دعا سل کرتی ووایي لا اله الا الله وحده لا شریک له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. سل کرته ښه، یو روایت کې لس کرته سبا و بیګا اذکارو کې راغلی د هغې دومره اجر دی لکه څلور غلامان چې آزاد کړي. دارنګه د هر مانځه پسې هم د دې ذکر راغلی دی 3 کرته. خو دې حدیث کې چې کوم ما ستاسو مخې ته بیان که په دې کې 100 کرت راغلی دی، سل کرته. څوک چې سل کرته دا ذکر ووایي الله رب العالمین با دې انسان ته د 10 غلامانو د آزادولو اجر ورکي لکه دا چې 10 غلامان آزاد کی. رب العالمین به د 100 گناهونه معاف کی. الله رب العالمین به دته 100 نیکیانې ولیکي او په دغه ورځ باندې به رب العالمین د حفاظت د شیطان نه وکي او د قیامت په ورځ به د نه یو انسان هم غوره نه وي مګر هغه څوک به غوره وي چې هغه د نه دا ذکر ډیر کړی دی. زما محترمو، زمونږ ډیر مسلمانان نن دا پریادونه کوي هلکه ما باندې سحر شوی دی، ما باندې جادو شوی دی، زه نظر والی یم، یره زه بیمار یم، زه دا یم زه دا یم. زمونږ دی مسلمانانو ورونو ته د خیرخواهي دا نصیحت دی چې دا اذکار یاد کوي، په دې باندې عمل کوئ، والله رب العالمین بم دنیا او آخرت ښایسته کی او دې کې الله یو خوند او مزه اچولې ده لکه څرنګه چې په خوراک او سکاک کې یو خوند څناسه دنوي پروت وي دقه شانې چې بیا د اذکار پاتې و تعالی به بیا خوند او مزه نه درکوي. زما محترمو، د یوه وړه دعا ده چې لا اله الا الله وحده لا شریک له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. دا وړه دعا سل کرته د ورځې وایه ان شاء الله چې رب العالمین به د دنیا او آخرت په دې باندې ښایسته کړي. د 10 غلامانو اجر، 100 ګناهونه دي معاف، 100 نیکۍ دي ولیکل شي، د شیطان نه حفاظت په دغه ورځ باندې او د قیامت په ورځ به ستانه غوره عمل والا نه وي مګر هغه څوک به ستانه غوره وي چې هغه ستانه دا ذکر ډیر کړی و. دا اوس هغه چې په مستند کتابونو کې او دارنګه په صحیح سند سره د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه ثابت ښایسته او مزیدار ذکر محترمو دې باندې عمل شروع کړئ. رب العالمین دې موږ او تاسو له په دې د عمل کولو توفیق راکړي.
Don't forget to like, share and subscribe Drana Studio.